نظم عنوان دا د پښتون فریاد. زه به تر څو په سر الزام د غلامي ګرځوم، زه به تر څو په سر الزام د غلامي ګرځوم، ته به تر څو پورې قاتل د ازادي زما، زه به تر څو درته سوالونه منتونه کوم، ته به تر څو پورې واکمن د زندګي زما، زه به تر څو د ازادۍ چغې وهم په سړک، ته به تر څو پورې سبب د غلامي زما، موږ په سرو وینو ابیاري د سرو ګلونو کوو، ته به تر څو پورې قاتل د پسرلي زما. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، او خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک، خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک، په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نهر ګرځما، زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي، زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما، دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه، د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما، ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو، زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځما. مننه. خاوره مې زر خوټ کوي غرونه زمرودو نه ډک، په دې شتمن وطن کې موړ نشوم نهر ګرځما، زما ګیس بجلی نه د پنجاب خلک مزې یخلي، زه له تیارو سره په جنګ یم او تر ګرځما، دا به تر څو پورې مزدور ابن مزدور یم زه، د تا د لاسه به تر کومه در په در ګرځما، ته تور کافر یې هم وینځلی د زمزم په اوبو، زه په دې خپلې جنتي خاورې کافر ګرځما. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، او زما د کام د شاه ظلمو او د کلتور قاتله، زما د کام د شاه ظلمو او د کلتور قاتله، زه به له تا نه د ذرې ذرې حساب غواړم، زما د خاورې وسایلو ته سندونه ویې، زه به د هرې پسمانګۍ در نه جواب غواړم، د سمندر په تل کې پروت یم او مرم له تندې، زه لیونی په منډه منډه یم سراب غواړم، هغه پخوا ټول الزامونه فرسوده وګڼه، دا ځل به ځان لره په نوي رنګ خطاب غواړم. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، او زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل، زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل، خود به زما ناجاړه کام پورې نخرې کوې ته، زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل، خود به زما ناجاړه کام پورې نخرې کوې ته، د خپل لاهور هیله منډۍ ته دې نظر نه وړي، صله توهین مې د جومات او مدرسې کوې ته، زما د خاورې وسایل دې په پنجاب وخوړل، خود به زما ناجاړه کام پورې نخرې کوې ته، د خپل لاهور هیله منډۍ ته دې نظر نه وړي، صله توهین مې د جومات او مدرسې کوې ته، دا حقیقت دی اسین مر په ګوته مه پټوه، دا به تر څو پورې زما په سر مزې کوې ته، زه پښتون یم له مرهټ نه مې ګټلی ته، ما مسلمان کړلی اوس ما ته مسلې کوې ته. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، خو وخت به راځي د هرې پېښې به پوښتنه کوم، وخت به راځي د هرې پېښې به پوښتنه کوم، زه به له تا زه به د خاورې قاتلانو نه حساب غواړم، وخت به راځي د هرې پېښې به پوښتنه کوم، زه به د خاورې قاتلانو نه حساب غواړم، زما ولس د سر قاتل دی زما ګل د پټکي، زه په پردو کوڅو هغه خانه خراب غواړم، تا مجبور کړي چې په لاسو کې ټوپک ورکوې، زه خو زلمو لاس کې قلم غواړم کتاب غواړم، او ته دې زما په وسایلو تلې شونه کوې، زه د خیرونه تل په خاوره د پنجاب غواړم. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، او افسوس افسوس دی چېرته نه وینم هغه پښتانه، افسوس افسوس دی چېرته نه وینم هغه پښتانه چې دنګ ویښتان به یې ولاړ و د غوږونو په سر، افسوس افسوس دی چېرته نه وینم هغه پښتانه چې دنګ ویښتان به یې ولاړ و د غوږونو په سر، لکه شودر یې رستو رستو پنډتانو پسې هغه شاهین چې ګرځېده د لوړو غرونو په سر، نن شو بیهي صاحب بې درکه له خپل کوره څخه چې له پیړو په جنګېده تشو ډاګونو په سر، سپرلو له سوخته کډې وکړې بېرته نه رادرومي، ما ته یې کړي قسمونه د ګلونو په سر. په داسې حال کې راته وایي چې ته غږ مه کوه، او انوره
مړه شوله ادې ته به یې پرېکه شوله. اخیری کړی ده انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله. موږ به بس ترې جوړه کړې د کشمیر مسله. انوره مړه شوله ابۍ ته به یې پرېکه شوله. موږ بس ترې جوړه کړې د کشمیر مسله. خپله په جیب کې چې بلا بلا بتان ګرځوي فتواګر موږ دپاره چیړي د تصویر مسله. خپله خو ژوند او حرکات لازم ملزوم ګڼي خو موږ ته را مخته مخته کاندي د تقدیر مسله. د خپلې خېټې جهنم یې راته ټول وسپړل. شیخ راته حل نه کړه منصور او د نوسیر مسله. شیخ راته حل نه کړه منصور او د نوسیر مسله. یو جهان مننه. ډېر لرې لرې له ملک دي شاعران راغلي دي.